مشران ناست دي سلامونه. شیرګل پښتو ادبي جرګې ته په 21 کلن جشن مبارکي وایم. یقینا چې دا ډیره د زیار خبره ده چې 21 کاله یو ټولنه ژوندی ساتل. نن سبا خو به زه ووایم چې اسانه شوې ده فیسبوک ته خلک راشي، خو داسې وخت په دې منځ کې راغلی بد وي چې داسې د رابطو سیستم هم نه و، د هغه وخت نه دوی راتېر دي. نو دا ډېره زیاته د ویاړ خبره ده. تاسو ټولو ټولنې ته زما د طرفه ډېره زیاته مبارکي د صابر ادبي ټولنې څخه کوټ د سیړه. څه شعرونه به ووایم چې ځواني چې لاړه شي بیا بیرته زلمیتوب نه راځي، ځواني چې لاړه شي بیا بیرته زلمیتوب نه راځي، ته مې ښه خوښې خو بس چل د مینتوب نه راځي. ستا جدایۍ کې زما خوب هم څه په دې ډول شو، ستا جدایۍ کې زما خوب هم څه په دې ډول شو، زه وده کېږم خو اوس هغه شانتې خوب نه راځي. مننه او هر وخت سینګار کوه د دې ژوند نه مزې واخله، هر وخت سینګار کوه د دې ژوند نه مزې واخله، څو د شمار ورځې دې بیا بیرته ناوېتوب نه راځي. مننه او شکر دې اوس مې ګزاره شوې د ډېر ښه یمه، شکر دې اوس مې ګزاره شوې د ډېر ښه یمه، اوس په ما هغه شان چپې د لیونتوب نه راځي. مننه شکر دې اوس مې ګزاره شوې د ډېر ښه یمه، اوس په ما هغه شان چپې د لیونتوب نه راځي. نعیم شاکر په نصیحت درته مری وچه کړه، بلها موده وشوه خو تا کې سړیتوب نه راځي. مننه. یو غزل بل ویمه چې څه چې کې نو ځکه وتا ته اختیار دی، زړه مې ښه دی اوس درځېږي نه قلار دی، د رنجو او دنداسې پیسې ترې نه اخلي، پیغلې وایي دغه سم ښه دوکاندار دی. مننه. د رنجو او دنداسې پیسې ترې نه اخلي، پیغلې وایي دغه سم ښه دوکاندار دی، د چا ژوند ته نن سبل شانتې کړېږم، یو سړی دی او په مینه ښه مالدار دی، د مرګونو بازارونه بیا تاوده دي، د نقاب نه ښکاره کړی چا سینګار دی، چې نشې او تماشې به یې کولې سړی اوس قلار شوی دی په لار دی، چې نشې او تماشې به یې کولې سړی اوس قلار شوی دی په لار دی. او دغه شعر په بخښنه چې چېرته ښکلې چې په لار مخې له راشي، چېرته ښکلې چې په لار مخې له راشي، ویمه دا زموږ لرې رشته دار دی. مننه. چېرته ښکلې چې په لار مخې له راشي، ویمه دا زموږ لرې رشته دار دی، غم ترې واخلي خوشحالۍ خلکو له ورکي، دا نعیم شاکر ملګرو ښه وزګار دی. ډېره مننه دی.